آخري کلام ثناءالله صاحب به ډېر خوندور ډېر مزیدار دی. قلندر صاحب کلام یې وی، خپل څه شعرونه وی، ډېره مزه یې وکړه. او د دې نه پاس زه اوس بل مشر شاعر ښه شاعر باز محمد آفریدی صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي و تاسو ته خپل کلام پیش کړي. باز محمد آفریدی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دوره څه خاص شاعري مو کړې نه ده او نو کولی شو. دا ډېر محترم شاعران دي، خو هسې خپلو خیالاتو یو څو شعرونه به زه تاسو په خدمت کې پیش کړم. ای چې اول پې دماکې وي اوس بمبار په پښتنو کوي. اول په دماکې وي اوس بمبار په پښتنو کوي او اخلي په ډالر کاروبار په پښتنو کوي. اول په دماکې وي اوس بمبار په پښتنو کوي، اخلي په ډالر کاروبار په پښتنو کوي. او چې یو ورور طالب دی بل په امن کمیټې کې دی. یو ورور طالب دی بل په امن کمیټې کې دی، خپلو کې مړ کړل پټ گزار په پښتنو کوي. او بیا ورته یایي چې څوک یې کړو شهید، څوک شوله کونډه، څوک یتیم شولو. حسن صاحب وایي چې څوک یې کړو شهید، څوک شوله کونډه، څوک یتیم شولو. تور سامراج راغلی دی یلغار په پښتنو کوي. څوک یې کړو شهید، څوک شوله کونډه، څوک یتیم شولو. تور سامراج راغلی دی یلغار په پښتنو کوي. وایي چې ورانې حجرې کړې شهیدانې جوماتونه کړل. ورانې حجرې کړې شهیدانې جوماتونه کړل. نه دي پښتانه دوی چې کوم پاک کار په پښتنو کوي. او چې خپل کور ته چې ځي لکه جاسوس د بل وطن چې وي. صاحبات صاحب چې خپل کور ته چې ځي لکه جاسوس د بل وطن چې وي. ځای په ځای پوستې شوې انتظار په پښتنو کوي. او یو وړوکی غونې غزل به ته وایم وي چې د اشنا کلی ته لاړ شي بې دیدنه راشي. چې د اشنا کلی ته لاړ شي بې دیدنه راشي، لکه چې مړی مقبرې ته بې کفنه راشي. چې د اشنا کلی ته لاړ شي بې دیدنه راشي، لکه چې مړی مقبرې ته بې کفنه راشي. او چې ستا د هجران غرمو وهلی داسې ښکاره مزه. نسیم صاحب وی چې ستا د هجران غرمو وهلی داسې ښکاره مزه، لکه چې ستړی مسافر د بل وطنه راشي. او چې رقیب ته خاندې ما نه مخ واړوې داسې مه کړه. رقیب ته خاندې ما نه مخ واړوې داسې مه کړه. وی چې هسې نه تا ته مې خیرې چېرته د زړه نه راشي. بیا ورته یایي چې د محبت منزل آسان نه دی نادانو خلکو. د محبت منزل آسان نه دی نادانو خلکو، کله ګړنګ وي کله لار پکې اغزنه راشي. مکتې شعر د عبد صاحب وایي چې د آفریدي په مخ د اوښکو رود روان دی داسې. د آفریدي په مخ د اوښکو رود روان دی داسې، لکه په اوړي کې چې خړ سیلاب د غره نه راشي. وسلام. ډېره مننه. الله مو قدر وکړئ. عزتمن